السلام علیکم زما رونو زما خویندو مینوالو خلکو په دې چینل باندې ما لډي تقریبا 13 ویډیوګانې اپلوډ کړې دي او زه اوس پراپر طریقې سره چې د ویډیو یو سیریز شروع کوم او د هغې صرف وجه یو ده چې زموږ په معاشره کې چې کومې مسلې دي زه به صرف په هغې باندې خبرې کوم پښتون معاشره کې چې کومې مسلې دي نو ما الریډي دا ځان سره رایټ ډاون کړي دي څه پوینټس او چې دی نو تاسو هم سجیسټ کولی شئ د ستاسو سجیشن هم چې دی نو ایکسپټیبل او whenever I am observing something نو هغه هم به پکې زه ایډ کوم نو د دې چې دی نو لومبنې ما نوټ کړی دي لکه پښتون پرابلمز I can say it پښتون پرابلمز نو لومبنې خو چې دی نو هغه دا دی چې رایزینګ ا چایلډ ماشوم پرورش کول لایک فار ایگزامپل مونږ سره چې دی نو مونږ سره دا یو پراپر سوچ نه وي سمجھ نه وي چې مونږ به د خپل ماشوم پرورش څنګه کوو زمونږ څه ویژن نه وي هغې ته او مونږ به سر څه په الله پرېږدو چې خدای شته نو دا ډېر امپورټنټ دی چې د ستا یو پراپر د یو انسان پراپر ویژن وي نو دا لومبنی ټاپک دی چې په دې باندې به زه یو پراپر ویډیو جوړم دویم چې دی ټاپک به وي چې هاو ټو ټیچ اور کډس مونږ خپل ماشومان به څنګه طریقې سره ټیچ کوو بیا چې دی نو ما سره دی ټاپک مینس دریم نمبر not having a clear vision before a marriage لکه واده مونږ کوو نو هغه تاسو ټولو ته پته ده چې مونږ واده کوو نو زمونږ په ذهن کې څه وي نو چې دی نو د واده دپاره چې دی نو د انسان یو پراپر ویژن پکار دی چې زه واده کوم خو د واده نه پس به زما لایف څنګه وي دا زه خپل ایکسپیرینس خبره کوم ما واده کړی دی او چې دی نو زه به سره هغه هم شیر کوم بیا چې دی نو د دې نه پس چې دی د فیملی ایشوز چې وي زمونږ لکه فیملی ایشوز چې وي په دې باندې به مونږ خبرې کوو چې فیملی ایشوز چې نو هغه په جنریشنز باندې زمونږ په راتلونکي جنریشن باندې هغه څومره افیکټ کوي ایشوز مونږ به د ایشوز خبرې هم کوو د مینس ګډ افیکټس اینډ بیډ افیکټس لکه مطلب ستا چې ستا ښه عادتونو خراب عادتونه چې نو هغه په په ستا په جنریشن باندې ستا په راتلونکي نسل باندې چې نو هغه څومره افیکټ غورځوي د دې نه پس به مونږ خبره کوو د غریبۍ د پښتون د غریبۍ لکه دا یو زه په خپله ډېر د یو مینس آی کین سی کې لکه د ډېر غریب کورنۍ نه یم خو دا چې دی که نه دا غریبي دا صرف په دې ځای کې ده په دې ذهن کې نو موږ له دا مایند سیټ چینج کول پکار دی ما داسې خلک په معاشره کې لیدلی دي چې هغوی په نسلونو باندې غریب را روان وي نو دلته یو کوټ دی په دې د دې په باره کې چې وی if you born poor it's not your fault but if you poor died it's your fault مطلب دا چې کو ته غریب پیدا شوې نو دې کې ستا هېڅ قصور نشته خو کو ته غریب مړ شوې نو دا ټوټلي د ستا قصور دی نو چې دې باندې مونږ خبرې کوو چې مونږ خپله غریبي څنګه ختمولی شو د هغې دپاره به مونږ څه کوو ښه بیا چې نو دې نه پس دی د ایجوکیشن پرابلم مونږ ته ډېر زیات غټ د ایجوکیشن پرابلم دی دنیا ډېره مخکې لاړه خو زمونږ اوس هم چې دی نو ایجوکیشن سیسټم لکه زمونږ خپل یو انسان چې مایند سیټ وي هغه ډېر زیات لکه د دنیا په حساب باندې ډېر ایجوکیشن کې مونږ ډېر لکه پرابلمز دي د دې نه پس صرف بیا مونږ سره سکلز هنر سکلز خو چې مونږ چې هنر ووایو نو زمونږ ذهن ته لومړنی راشي لکه مستري ترکاڼ ګیلکار مونږ وایو جوړ صرف هنر دغه دي خو زما چې کوم وروڼه لکه تعلیم یافته وروڼه دي او چې دی نو د ډیجیټل سکلز نه خبر دي لکه کمپیوټر سکلز کې د دنیا بله سکلز دي ګرافیک ډیزایننګ ویب ډیولپرز
لکه آی ټي سره ریلیټډ چې سکلز نن سبا یو لکه مونږ چې مونږ له پکار دي چې مونږ د سکل ایډنټیټي د هغې پہچان وکړو چې سکل څو قسمه دي. نو په دې باندې مونږ خبرې کوو. شارټ کې به زه تاسو ته ویم چې یو دی ټریډیشنل سکل، لکه فار ایگزامپل څنګه چې ما تاسو ته وویم مصري، ترکاڼ، لوار، دا چې دي نو دا څیزونه شو. او دویم چې دی نو ډیجیټل سکلز، لکه هغې کې آی ټي سره ریلیټډ شو، ګرافیک ډیزایننګ، ویب ډیولپر دا. او د دې نه پس چې نو بیا سافټ سکلز. نو په دې معنی به هم زه ان شاء الله تعالی پراپر زما یو سیریز چلیږي. ایون ما په دې سکلز او ډیګرۍ باندې چې نو ما یو بک هم لیکلی دی، سکل ورسز ډیګري. ها د دې نه پس چې نو بیا فار ایگزامپل unsuccessfulness and unemployment، لکه بیروزګاری چې کومه ده زمونږ په دغه کې ناکامیابي او بیروزګاری، نو چې نو دا هم ډیر زیات دی. ها د دې نه پس چې نو بیا مثلا ټاپک نمبر 9 چې دی نو لیکینګ اف کمیونیکیشن آن انټرنیشنل لیول. زمونږ د کمیونیکیشن لکه سکلز چې دی نو موږ لیک کوو، مطلب موږ خپل ځان پریزنټ کولی نشو، موږ خپل آیډیاز پریزنټ کولی نشو. لیکینګ کمیونیکیشن آن انټرنیشنل لیول باندې، لکه اوس فار ایگزامپل موږ په پښتو کې خبرې کوو نو چې څنګه دی خو موږ یو بل ته ایکسپلین کولی شو خبره. خو چې کله خبره موږ لکه څنګه چې زموږ اردو ده، زموږ اردو چې دی نو هغه داسې کلیر نه ده، بیا چې د انګلیش ته خبره وړي نو دا دغه لیول باندې زه خبرې کوم چې لیکینګ کمیونیکیشن آن انټرنیشنل لیول. او چې نو بیا 10 نمبر ټاپکس چې نو مینز موږ د دنیا په رفتار کې چې نو موږ ډېر زیات شاته یو، مینز بیهایند ان د ورلډ ریس، موږ ډېر زیات شاته یو د دنیا په ورلډ فارس کې. بیا چې نو موږ سره د ویژن پرابلمز 11 نمبر، موږ سره چې نو موږ سره د ویژن پرابلم، لکه زمونږ سکول غواړو، زمونږ مستقبل په باره کې، د کاروبار په باره کې موږ سره دغه ډېر زیات پرابلمز دي. په دې باندې به موږ یو پوره زه به یو پورې سیریز په دې باندې جوړو. بیا د دې نفس چې نو 12 نمبر ټاپک دی ما سره کاسټ پراؤډ. کاسټ پراؤډ چې دی نو مطلب دا چې موږ په پښتونولۍ باندې ډېر زیات فخر کوو. فخر پکار دی، زم پښتون یم، فخر پکار دی، خو صرف دا نه چې پښتون منم. موږ له هر قوم له پکار دی چې په خپل کاسټ باندې پراؤډ وکړي، خو موږ د دې سیز نه چې نه یو راوتې د دې پښتونولۍ نه چې صرف پښتون کوو، نو زما په خیال چې زمونږ دا مسلې موږ نه شو حل کولی. نو چې دا 12 نمبر ټاپک چې موږ په دې باندې مزه یو پوره پراپر سیریز جوړوم، لکه کاسټ پراؤډ چې دی د دې نه موږ له راوتل پکار دی. ما ته وایي زه پښتون یم او زه فخر کوم چې زه پښتون یم، خو مطلب دا چې لکه ډېر زیات چې دا بس په دې باندې به ما تاسو ته وایي په دې باندې به زه یو پراپر سیریز جوړوم او تاسو ته بیا په هغې کې پته ولګي چې زما څه مطلب دی. د دې نه پس چې دی نو بیا اګنورنټ مطلب چې دی نو بس یو انسان وي هغه ستا خبره نه مني. د دې سمپل مطلب دا چې زه به درته ویم جاهلیت، خپل ضد، ټیک شو. لکه یو انسان سره چې دی نو نالج لیکینګ وي، اویرنس لیکینګ وي سره، چې هغه سره هغه ته نالج او اویرنس نه وي د یو څیز په باره کې، او هغه چې نو هغه په هغې باندې لکه ته هغه انسان نه ګټه نشي کولی، هغه چې خپل ضد کوي. هغه زموږ په معاشره کې دا څیز ډېر زیات دی چې موږ په خپل ضد باندې په خپل جاهلیت باندې چې نو موږ هر څه تباه کوو. نو په دې باندې به زه یو پوره لیکینګ اف نالج اینډ اویرنس اف اګنورنټ پرسن، نو په دې باندې به زه یو پوره سیریز چلوم، 2-3 ویډیوګانې به جوړو. بیا د دې نه پس چې نو بلایندلی بلیور. نو بلایندلی بلیور مطلب دا چې موږ بس اکثر څه لکه اوس فار ایگزامپل زما خبرې دي نو تاسو له پکار دي چې دې پسې پوره سوچ وکړئ چې یاره د ناصر خبرې صحیح دي کو غلطې دي، دې کې څه صحیح دي څه غلط دي. نو زموږ په معاشره کې چې نو موږ بلایندلی یو ډېر بس په پټ سترګو باندې په هر چا باندې
اعتبار کوم. خاص کر د دې سیس چې نو د دې سیس غلطه پیدا چې نو هغه زموږ په معاشره کې مولیانو چته. زه د مولیانو خلاف نه، خو ګوره الله تعالی چې دی کنه نو الله تعالی هر انسان له عقل او فکر او سوچ ورکړی دی. نو هغه له پکار دی چې هغه صحیح او غلط ته وګوري چې څه صحیح دی او څه غلط دی. نو په پټو سترګو باندې دا نه چې یو کس فار ایگزامپل مولا دی نو بس هغه هره خبره چې ده نو سمه ده، یا فار ایگزامپل ناصر دی هغه لسته جمعه ته ویلی دی نو بس چې هغه هغه څه خبرې کوي نو هغه صحیح دی. نه، الله تعالی عقل فکر سوچ درکړی دی، په هره طریقه باندې د هغه خبرو جانچ پړتال وکړه چې یو انسان د ځان نه سوال کول شروع کړي نو د هغه ټولې هغه تر هغې جواب لازمي میلاویږي چې یاره څه صحیح دی او څه غلط دی. نو د دې نه پس چې بیا 15 نمبر چې ډېر یو امپورټنټ ټاپک دی، په دې باندې به انشاءالله تعالی زه کوشش کوم چې لکه یو زبردست سیریز پې وچلوم او چې څومره زما نالج وي زه به د دې دپاره ایون سټډي وکړم. ډپریشن او انزایټي چې نن سبا په معاشره کې ډېر زیات دا څیزونه سیوا شوي دي، لکه د یو انسان ذهني پریشانې. ډپریشن او انزایټي چې دی نو یو چې دی نو بس د دې به زه تاسو ته پوره ایکسپلینیشن کوم. یو چې دی نو هغه داسې ډپریشن چې فار ایگزامپل داسې یو دغه چې بس تا ته بالکل په مخامخ باندې په سبا باندې پروت دی، یا تا ته نن خطره پرته ده. او یو چې دی نو یو تا ته لکه اوس فار ایگزامپل څنګه چې موږ سوچ کوو چې یاره زما د مستقبل وسه کېږي، ټیک شو، لکه پریشانې سوچ کول پکار دی د فیوچر دپاره، خو مطلب دا چې موږ پریشانې تونه اغوستې موږ د هغې دپاره عملي قدم نه الو او بس موږ صرف ټینشن کوو. نو هغه ټینشن چې دی هغه موږ ختم کړي. نو دا چې دا یو ډېر امپورټنټ ټاپک دی 15 نمبر چې په دې باندې به زه چې نو یو پوره سیریز جوړم. بیا د دې نه پس چې دی نو 16 نمبر it is a funny but it is a reality. ما دې له یو ټایټل ورکړی دی دم هلانا خان صاحب کې پیچھے. مطلب دا چې زموږ په معاشره کې چې نو بس یو انسان سره لږې ډېرې پیسې وي بس هلکه مونږ د هغه نه تاویږو راتاویږو لکه خان داسې او خان داسې او خان داسې او خان داسې. نو دا مایند سیټ مونږ له چینج کول پکار دی. یو انسان خان دی هغه د هغه خپل دغه دی، یو انسان غریب دی ټیک شو، نو د چا غریبي او خانې پس دا نه چې غریب ترې ته په بیل نظر ګوري او ترې چې نو امیر ته په بیل نظر ګوري. خان صاحب به یې ځان لوي هغه چې نو هغه سره سدي هغې تعالی نظر کوي. نو دا چې نو دې باندې به زه یو ټاپک جوړوم، دا زموږ په معاشره کې مسله شته. بیا چې نو 17 نمبر یو تقریبا ما لډي بره شعر هم کو، خو لکه خپله منماني کول د چا منل نه ټیک شو. نو منماني کول پکار دی ټیک شو، سم ټایمز هم به وایم چې زه منماني کوم، خو د هغې دپاره چې دی زه چې کوم خپله منماني کوم د هغې دپاره ما سره جواز وي، ما سره خپل کلیر ویژن وي، لږ ډېر ما سره د هغې نالج وي ټیک شو. نو زه د هغې په بیس باندې کوم. نو مطلب دا چې منماني کول پکار دی. لکه یو انسان دی هغه د پلار د رور نه مني، نو که هغه نه مني نو هغه له پکار دی چې هغه سره د هغې جواز وي چې هغه خپل مشر رور ته، خپل پلار ته، خپل مور ته هغې ته ایکسپلین کړي چې یاره دا زما ویژن دی، زه په دې وجه باندې خپله منماني کوم، تاسو زما په خبره باندې پوهېږئ نه. لکه هغې ته مور او پلار ته، خپل رور ته، خپل مشرانو ته چې نو خپل کنسپټ کلیر کول چې نو دغه امپورټنټ دی. نو هغه خپله منماني چې دی نو دې باندې به موږ یو دغه جوړو چې فار ایگزامپل یو انسان سره کلیر ویژن او نالج نه وي او خپله منماني کوي نو هغه غلطه ده. خو که هغه سره پوره یو کلیر ویژن وي او نالج وي او هغه د هغې باوجود بیا خپله منماني کوي نو بیا اټس ناٹ ا بیډ. نو چې دی نو یو دا شو. بیا د دې نه پس چې نو ا ټین ایجر اینڈ میچیورډ مین. دې سمپلی مطلب دا چې لکه فار ایگزامپل بس زه ورته ویم چې واده کړی او نه واده کړی، لکه زما خپل لایف به درته زه یاد کړم چې د 20 نه مخکې 20-22 نه مخکې زما څنګه یو مینټالټي وه، څنګه یو لایف و، او چې نو بیا د 25-26-27-28 نه پس چې بیا څنګه یو زما ویژن دی.
او لکه فار ایگزامپل زما د واده نه مخکې څه سوچ او د واده نه پس مې څه سوچ دی. وخت سره چې دا سیزونه کلیر کیږي خو هغه انسان ډیر ففیده کې پاتې کیږي چې هغه د غلطیانو نه زده کړي. نو خاص کر دا ویډیوګانې چې دا به سپیشل زه د خپل ټینیجرز لپاره جوړم چې کم سیزونه ما کم ډیفیکلټیز ما فیس کړي دي چې هغه زما دغه ټینیجرز چې دی هغه فیس نه کړي، چې هغوی زما د غلطیانو نه زمونږ ما چې څه اورېدلي دي د هغې نه زده کړه وکړي او هغې ته اسانۍ وي. نو بیا چې دی د دې نه پس 20 نمبر به وي یو چې دا چې دی ډیګري زیاتر زموږ په معاشره کې چې خلک ډیګري پسې نښتي دي. ما 14 وکړو، ما 14 وکړو، ما دا وکړو، ما دا وکړو. د دنیا بله خلک زه پیژنم خپلو پښتنو کې چې هغوی سره ډیګریانې دي، ایون زما په خاندان کې ډیګریانې دي ورسره، خو هغوی سره صرف ډیګریانې دي، نور ورسره سم نشته. نو ډیګري چې ده که نه نو هغه تاله یا یو ښه نوکري، یو ښه جاب، یا تاله یو ښه لایف، یو ښه زندگی چې نه هغه تاله نه درکوي. نو چې دی نو په دې باندې به مونږ خبرې کوو چې د ډیګري نه پس څه کول پکار دی. ټیک شو، ډیګري خو امپورټنټ ده، خو صرف ډیګري نه. کو ته وایې چې اوس فار ایگزامپل دا ډیګري ده ما دلته په غاړه کې اچولې چې ما سره ډیګري ده، نه. ډیګري نه پس څه کول دي؟ اصل تاله چې ایکسپیرینس، اصل تاله چې دغه درکوي نو هغه اصل زندگی ده. په دې باندې به یو پوره سیریز وي او ما تاسو ته به ایکسپلین هم کړه چې زما په دې باندې سکل او ډیګري باندې ما یو بک هم لیکلی دی. ها د دې نه پس چې دی نو بیا د امپورټنس آف فیلیر. مونږ خو لکه په معاشره کې خو فیل نوم چې نو هغې نه مونږ ډېر زیات تېرېږو، خو اصل څیز چې دی که نه نو هغه فیلیر دی. چې څومره ته لکه ما زه دنیا ځله فیل شوی یم، ما د دنیا بله چې دی نو نقصانونه کړي دي او د دنیا بله بس په هر طریقه باندې، لکه زه ورته ویم چې په بزنس کې فیلیر، په سکول کې فیل، په فار ایگزامپل بیا چې نو فیلیرز چې نه هغې په زرګونو معنو کې دي. فار ایگزامپل په بزنس کې، په ریلیشن کې، په کیریر کې. نو فیلیر چې نه هغه ته چې یو انسان سوچ سمجھ والا وي که نه نو هغه به د خپل فیلیر نه زده کړه کوي. ټیک شو، او چې هغه مخکې فارورډ کېږي، موو کېږي که نه نو هغه به د خپل شاته چې کومې فیل شوي وي، کوم څیزونه وي د هغې نه به هغه زده کړه کوي او مخکې وځي. نو فیلیر چې دی که نه هغه امپورټنټ دی په دغه کې. ډیګري خو چې دی اوس فار ایگزامپل زه ډیګري لرم، ما سره داسې کسانو ایگزامپل شته چې هغوی رټې کوي د سکولونو د پیپرو دپاره او په رټو باندې چې نو ډیګریانې یېلې. نو رټه کول چې دی، رټه کول خو اصل څیز نه دی، څیز خو هغه دی چې ته فار ایگزامپل فیل شو د خپلې غلطیانو نه چې دی زده کړه وکړې او مخکې بیا ځئ. نو دا چې دی دا 20 نمبر ټاپک شو. د دې نه پس به زمونږ یو بل سیریز وي، هغه به وي چې په زندګۍ کې کامیابي چې دی نو څنګه انسان کامیابي دی شي په زندګۍ کې. نو هغې دپاره چې دی نو ما سره څه ټاپکس دي چې په دې باندې مونږ خبرې کوو او څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې تاسو هم سجسټ کولی شئ ما ته څه څیزونه ما مس کړي وي په دې کې. نو د ټولو نه امپورټنټ څیز چې دی په زندګۍ کې د کامیابۍ دپاره نو هغه دی کنسسټنسي. مطلب مستقل مزاجي. لکه اوس فار ایگزامپل څنګه چې زه دا ویډیو جوړوم او زه تاسو ته یم چې زه په دې باندې ویډیو شروع کوم، زه به دا سیریز شروع کوم. نو اوس که ما دا ویډیو جوړه کړه او د دې نه پس زه نور ما کار سټاپ کو نو خو بس زما چې هغه کوم ویژن دی نو ختم شو. لکه زه مستقل مزاجي خو ما ونه ساتله. نو کنسسټنسي از ویری امپورټنټ. مستقل مزاجي چې انسان مستقل مزاجه وي چې هغه هر څه خپل په مستقل مزاجه باندې کوي. دویم نمبر چې دی نو بیا به وي خپله یاره ختمه کړي، ریموو یور فیر. خپله یاره ختمه کړي. نو چې تاسو کله خپله یاره ختمه کړئ که نه، یاره دا چې دی نو د سکسس لپاره دا هم ډېر امپورټنټ دی چې ته د ځان نه یاره وباسئ. د دې نه پس چې دی نو بیا کمیټمنټ.
کمټمنټ مطلب چې ځان سره کمټمنټ وکړه، ځان سره یو واده وکړه، ټیک شو، چې زه به دې حساب سره لکه خپل کمټمنټ کو تا ځان سره کمټمنټ وکړو، ته نه پوره کوې څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې زه دا ویډیو جوړوم او زه یم چې دا سیریز زه شروع کوم. الریډي ما څه ویډیوګانې جوړې کړې، خو که زه اوس په دې باندې کمټمنټ باندې پوره دغه کېږم نه، لکه دې باندې کار نه کوم، نو لکه دا زما دپاره دا زه ځان سره دوکه کوم. ما خپل زه ځان سره کمټمنټ کوم او هغه نه پوره کوم. نو زما چې کوم د لرنینګ هغه شوق دی چې د دې په ترو باندې به زه ډېر زیات ما ته لرنینګ میلو شي، زما چې کوم لکه کتو والا خلک دي هغوی ته لرنینګ میلو شي. لکه زما د کوي چې زه خپلو پښتنو ته خپلو وروڼو خویندو ته چیرې نو داسې میسیج ورسوم چې کوم څیزونه ما کومې سختې ما لیدلي چې هغه هغوی ونه ویني. ښه، د دې نه پس چیرې نو بیا پریکټس ډېر زیات امپورټنټ دی، ډېر زیات امپورټنټ دی. لکه اوس فار ایگزامپل زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې زه نن دا ویډیو جوړم که نه، نو د دې نه شاته پس د دې نه شاته چیرې نو ډېر زیات پریکټس دی. لکه هر سړی چې دی نو هر سړی داسې دغه ته نه شي کېناستی کیمرې ته او هغه داسې چیرې نو کانفیډنس سره خبرې نه شي کولی. د دې دپاره چې د هر څیز دپاره پریکټس ډېر زیات لازمي دی چې پریکټس چیرې نو هغه تا یو نیکسټ لیول ته رسوي. د هغې نه پس بیا ډسپلن، نو چیرې نو کنسسټنسي 1 ریموو یور فیر، خپله یاره ختمه کړي، کمټمنټ چیرې نو هغه 3 شو، پریکټس 4، ډسپلن مطلب چې لکه بس ځان له یو روټین سیټ کړه چې یاره زه په دې ټایم وده کېږم، په دې ټایم به زه راپاسم، دې ټایم به زه خوراک کوم، دا زما د جیم ټایم دی، دا زما د سټډي ټایم دی، دې ټایم کې به زه ویډیو جوړم. ډسپلن پوره کړم. نو دا شو. او د دې نه پس نو بیا په ځان کې یو د زده کړې یو عادت واچوي، لرنینګ هیبټس چې دی په ځان کې یو پیدا کړي چې یاره زه به په فار ایگزامپل کو زما ډېر ښه یو کو به دي، زه به 30 منټ چې نو زه 15 منټه به یو ویډیو وګورم موټیویشنل، ټیک شو، بیا چې 30 منټ به چېرې 30 منټ 40 منټ به چې زه فار ایگزامپل قرآن ویم، زه به چېرې نو فار ایگزامپل 30 منټ داسې څه کتاب ګورم چې د هغې نه زه څه زده کړه کوم. نو دا په ځان کې یو چېرې نو یو عادت واچوي. لرنینګ چې دی که نه ډېر امپورټنټ دی، ډېر زیات امپورټنټ. نو چې هم حد لکه روزانه چې دا ته لرنینګ کې نه به تا ماسټر کوي. ښه، او بیا دغه لرنینګ چې دی که نه نو هغه وباسه ماسټرینګ ته، لکه ماسټر یور سکلز، ټیک شو. لکه په هغې باندې لکه اوس فار ایگزامپل تاسو چېرې تاسو زما دا ویډیو وکته او په دې کې د ستاسو څه څیزونه خوښ شو، ټیک شو، نه تاسو کوشش وکړئ چې دا نه چې فار ایگزامپل دا خو دا نه وکته خو سبا کو چېرې فار ایگزامپل دا خبرې به ستا ذهن نه وځي، نو مطلب دا چې دا ځان سره ولیکه، ټیک شو، چې څه دې کې تا ته څه امپورټنټ دی. نو چې دغه شان ته پریکټس کې فار ایگزامپل ته یو کمپیوټر سکل زده کې، نو هغه فار ایگزامپل چې نه کمپیوټر سکلز چې نه هغه ته په یو ورځ کې نشي زده کولی، هغې باندې به ته روزانه پریکټس کې نو چې ته په هغې باندې لکه میاشت 2-3 کال پریکټس وکړي، نو هغه چې نو هغه تا یو نیکسټ لیول ته رسوي. د دې نه پس او چې نو لکه نالج او سکلز دواړه ماسټر کول، دا چېرې دا شو. د دې نه پس چې نو بیا ځان له یو سیوینګ پلان جوړ کړې چې زه به سیوینګ څنګه کوم، پیسې به څنګه بچ کوم. او بیا چې نو د ټولو نه امپورټنټ څیز چې نو ریمین فوکسډ، خپل یو ویژن باندې، خپل یو دغه باندې چې نو فوکس ساته. لکه فار ایگزامپل څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې کنسسټنسي شو، دا څیزونه شو، ته څه زده کړه کړې نو په هغې باندې فوکس شه، فوکس خپل ساته. او د هغې نه پس چې نو بیا بهانې مه جوړوه. فار ایگزامپل لکه اوس تا هر څه ډیسایډ کړي چې زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم، ټیک شو، هر څه تا په دې ټایم کې تا ډیسایډ کړي چې زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم، خو په سبا باندې چې نو په سبا باندې څه بهانه وي چې یاره نن مې په ملا درد دی، او نن چې نو یار نن خو زما په سر درد دی، نن خو زه ویډیو نشم جوړولی، یا فار ایگزامپل یار نن خو بس صرف 30 منټ سټډي نشم کولی. نو ډونټ میک ایکسکیوزز، ځکه چې دا یور ډریم کلرز، اټس یور ډریم کلرز. ځان چې د عادت برابر کو بس بیا په هغې باندې کنسټنټ اوسه. نو دا څه ټاپکس دي چې دا د سکسس په زندګۍ کې د کامیابۍ دپاره چې دا امپورټنټ ټاپکس دي، تقریبا 12-15 دي، خو د دې نه علاوه دنیا بله نور هم دي او تاسو هم سجست کولی شئ. د دې نه پس چې نو بیا د
learn about liabilities and assets. دا یو ډېر اهم ټاپک دی چې liabilities and assets په دې باندې به یو پراپر ویډیو زه جوړوم. نو د دې نه پس به سره بیا زه امپورټنسز د خپلې زندګۍ د خپل لایف سټوري به سره شیر کوم چې زه څه وم اوس څه یم او زما د فیوچر ویژن څه دی. نو دومره به ته په شارټ کې ویم چې ایز ا بک بایندر یو بک بایندر کتابونو ته مې ګټې اچولې او د 9 کالو عمر کې 9 کالو عمر کې او الحمدلله نن چې نو یو ښه لیول باندې الحمدلله بس یم. ډیټیل کې به تاسو سټوري اورئ. ها د دې نه پس چې نو بیا د فار جاب سیکرز دې کې به چې نو مونږ یې اډ کوو جاب سیکرز لکه څنګه چې فار ایگزامپل خلک جاب ګوري نو د هغې دپاره به هغه ته څه امپورټنټ دي د جاب کتو دپاره. نو لومړني سیس چې دی نو هغه دی لکه چې هغه به ځان څنګه دغه ته پریپیر کوي پریپریشن به څنګه کوي انټرویو دپاره د دې په باره کې به ډسکشن کوو. بیا چیرې نو سی وي ډېر خلک زموږ په پښتنو کې کېدای شي چې سی وي پېژنیم نه او که ډېر خلک یې پېژني خو صرف په نوم باندې به سی وي پېژني باقي به هغې ته ډیټیلز پته نه وي او فار ایگزامپل ټرینډینګ سره به چلېږي. دا نه چې بس فار ایگزامپل تا خپل یو وړوکي تصویر ولیکو خپل نوم دې ولیکو خپل چیرې نو ډیټ اف برث مې د دې ضرورت نه د دې په ډیټیل باندې زه ویډیو جوړوم چې لکه خپل سی وي به څنګه جوړې خپل ځان به په خپل سی وي کې خپل ځان څنګه پرزنټ کړې پتا کې څه کوالټي دي. بیا د دې نه پس چې نو تعلقات ساتل لکه د جاب دپاره چې نو کنیکشن نیټورکینګ کنیکشن دا چې دا ډېر زیات امپورټنټ دی چې ستا تعلق وي ستا کنیکشنز وي ستا نیټورکینګ وي خلکو سره دا ډېر امپورټنټ دی. نو دا څیزونه شو مې بي د دې نه علاوه هم څه وي چې هغې باندې به خبرې کوو او چې دی نو د دې نه پس چې نو بیا زمونږ په وي په دې کې امپورټنټ سیز چې کوم دی لرن اباؤټ بزنس چې د کاروبار په باره کې به هم زه څه ویډیوګانې جوړم زه به آیډیاز شیر کوم چې څه کاروبارونه چې دي نو هغه لکه پکار دي او د دې نه پس به چېرې نو مونږ په دې کې د خلکو سټوریز څنګه چې ما تاسو ته خپله سټوري یاده کړه نو داسې کو تاسو هم څه سټوریز وغیره به وي نو تاسو ما سره کانټیکټ کولی شئ په دې کې مونږ چې نو ستاسو سټوري هم شیر کوو د ستاسو سکسس سټوري به پکې شیر کوو. نو بس دک زما یو ویژن دی د نن ویډیو مقصد دک و دا ویډیو تقریبا 30 منټ ته ورسېده ما خو یې زه په 2 منټو کې راغونډه کړم خو چې دی نو دې حساب سره چې دی نو به مونږ دا ویډیوګانې جوړو انشاءالله تعالی یو پروپر سیریز او بیسټ اف لک. امید لرم چې تاسو به زما د چینل نه زمانه ډېره زده کړه کوئ زه به ستاسو نه کوم تاسو به زما نه زده کړه کوئ مینز د ستاسو آیډیاز چې نو آی ویل آلویز ویلکم یور آیډیاز تاسو ما سره په کامنټ سیکشن کې شیر کولی شئ زما په ایمیل باندې ما سره شیر کولی شئ. نو انشاءالله بیسټ اف لک ټو می اینڈ ټو یوز گایز. الله حافظ. الله مو خوشحاله ساته او پښتون زنده باد آی ایم ا پراؤډ پښتون. نو تاسو ته پته لګېدلې وي چې اوکې الله حافظ بای بای.